حدیث شریف کے راضی دا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مواورد لی یقول ویلے ما ترفع ابل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة او محا عنه سيئة او رفع به درجة. کله چې د مؤمن مسلمان پر خپل وش باندې سپور وي او د وش پښه پورته سي نو دغه د پښې په پورته کېدلو باندې یا د لاس په پورته کېدلو باندې د وش و دوه پښو ته هغه ته پښې ویل کېږي دا دوه ته یې بیا لاس ویل کېږي. په دې پورته کېدلو او په ایښودلو باندې الله جل جلاله مؤمن ته د ده ګناه ورماپوي درجې لوړوي الله جل جلاله نیکي ورباندې ورکوي. دا داسې عظیم عبادت دی او لوی عبادت. حدیث شریف کې راځي حضرت زاذان رضی اللہ عنہ ای دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اکازوی ابن عباس رضی اللہ عنہما دھنا جوڑو. حضرت زاذان اول زید دویم زال دی دیوئی و ابن عباس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اکازوی اولوی او ستر عالم محدث د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شاګردانو کې او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې د ډیر لوی علم څښتن دی. د ده رضی الله عنه زیارت دا په طائف کې دی. طائف د مکې مکرمې څخه تقریبا پر 80 کیلومتره باندې د لمر خاته خواته چې سړی ولاړ سي طائف راځي. د الله جل جلاله شان دی خپله مکة المکرمه دا ډیره زیاته ګرمه ده خو طائف بیا الله جل جلاله ډیر نږدې داسې یو ځای پیدا کړی دی چې ډیر سوړ دی ډیر یخ دی او ډیره بهترینه هوا یې ده. الله جل جلاله د ډیرو نعمتو د پیدا کېدلو ځای ګرځولی دی. په دې کې ډیر زبردست انار کیږي ډیر زبردست انځر کیږي ډیر زبردست خرماوي کیږي او ډیر زبردست انګور کیږي. د ټولو میوو د راشنه کېدلو یو خزانه د الله جل جلاله پیدا کړې ده. او طبعا داسې ځای دی چې د دانځه کې یو قسم خوشبو ځي. کم کسان چې ورسره ولد دي هغه داسې ډېر نه پوهېږي. ناولده سړی چې ورته راسي د طائف ته چې کله سړی داخل سي و طائف ته چې کله ورسېږي یو قسم خوشبو یې د دې خاورې او د دې ځمکې ځي قدرتی خوشبو ده. لکه ډیر خلک داسې دي د عودو د خوشبو سره نه لګیږي. عودو داسې یو قسم تیزه خوشبو ده. خالص عود یو مخلط العود دی یو خالص عود دی. د خالص عودو سره تقریبا د ډیرو خلکو نه لګیږي خو لیکن که سړی ورباندې مختص بیا داسې یو نشه غوندې خوشبو ده ډیره بهترینه خوشبو ده. ما په خپل سفر کې د طائف دا محسوس کړی دی چې هلته د دې ځمکې یو قسم خوشبو ځي او لازما به خوشبو ځي. په دې خاطر باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوچنیوالی د دلته تیر کړی. د طائف د بازار څخه بیا تقریبا 80 کیلومتره چې لور مخته سړی ولاړ سي د بني سعد د قبیلې کلی یو علاقه راځي. دا بیا هغه ځای دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته کوچنیوالی تیر کړی دی او د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د سینې اول اپریشن چې سیدنا جبرائیل علیه السلام کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه سید توره وینه ایستلې ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه یې د الله جل جلاله په انواراتو باندې د واورې په شکل باندې په داسې نور باندې ډک کړی دی. د اپریشن سوی دی دا هم ځکه د طائف و او رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته د خپل کوچنیوالي تیر کړی. د عربو عادت او طبیعت دا رقم و چې دوی به خپل اولاد و دې ته نه پرېښوي چې د دوی د خبرو لهجه خرابه سي. عرب چې وایي دوی به هغه سړی په دوی کې
که مثل و هغه سړی په دې کې د اعتبار وړ نه و چې د به خپله ژبه صحیح نسو ویلی. لکه مثلا موږ او تاسې پښتانه یو، نو په پښتو کې بهترین انسان هغه څوک دی چې خپله پښتو صحیح ووایي، د پښتو تلفظ دا د ګرامر مطابق وکړي. عربو دا عادت و چې دی به مکه مکرمه د رش و کش ځای وه، په هغې زمانه کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش څه د مخه هم خدا له وخته د الله جل جلاله د عبادت ځای وه. د دې اوله خټه حضرت آدم علیه السلام ایښې ده، بیا د نوح علیه السلام په توپان کې دا پورته سوې ده، الله پورته کړې ده لنځکې. په روایت کې به راسي بیا ابراهیم علیه السلام او سیدنا اسماعیل علیه السلام د دې بیرته بنیاد ایښی دي. نو دوه وارې نړېدلې ده، دوه وارې تعمیر سوې ده. په دریم وار نړېدلو باندې حدیث شریف کې راځي بیا دا بیت الله شریف الله د ځمکې څخه پورته کوي، بیا به نسي را. دریم وار چې کله په جنګو کې ونړېږي بیا به د بیت الله شریف دغه د بنیاد به الله جل جلاله ختم کړي، بیا به نسي را. موقع به بیا خلکو ته د حج د کولو نسي میلاو. خبره مې دا درته کوله چې مکه مکرمه د رش ځای و. عربو عادت دا و چې زموږ د اولادو ژبه خرابه نسي، دوی چې کوم تلفظ کوي په دې کې د نورو خلکو اصطلاحات یې نه کې داخلي، او هغه عربي کوح خالص سوچه عرب او د دوی چې کوم عربي ده دا پاته سي. نو د دوی به کوشش دا و چې خپل اولادونه به په کوچنیوالي باندې لاڅاره ته واستول، کوم عرب چې به رجنل عرب و او له دوی سره به مولدین یا د نورو قبیلو خلک چې پلار عرب مور عجمه یا مور عجمه پلار عرب، دا خلک به نه وه، هلته به یې د خپل اولادونه استوله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدا کېدلو سره هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو اکاګانو حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم و حلیمه سعدیه رضی الله عنها ته حواله کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته دا د کوچنیوالي موده یې هلته تېره سوې ده، شره راغټوکی سوی دی، راغټ سو. بیا حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا مکې مکرمې ته راوستل، یعنې هغه خپله ژبه یې زده کړه. نو د بني سعد قبیلې کلی وطن هم عجیب وطن دی، الله جل جلاله دې ستاسې د ټولو په نصیب کې ډېر ښه ځای دی. هلته هغه درخته ته هم خلک ورځي چې په کمې درختې لاندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سینې اپریشن وسو. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټول ته برابر را نصیب کړي. دا مقدس اماکن دي، تبرکات دي، مبارک ځایونه دي، ورتللی شي. خبره مې دا درته کوله د ابن عباس د ده زیارت چې بیا دی د ده قبر اطهر د ده مزار شریفه چې ده دا په طائف کې ده. طائف ته چې تاسې ورسئ هلته یو مسجد دی، مسجد ابن عباس یې بولي، لوی مسجد دی. د دې مسجد په پای کې د سیدنا ابن عباس رضی الله عنه د کوچنی کور دی. در ټولو ښه مثال یې دا دی لکه دا هاخوا دیوال چې معلومیږي داسې یو خالي ځکه د کوچنی کور دی، په دې کې درې دي که څلور قبره دي. عرب سړی نه ورپرېږدي، او کله چې خلک وایي چې موږ زیارت کوو نو دوی ورته وایي ته هلته ابن عباس قبرستان دی، هلته ولاړ شي زیارت هلته وکړي. دغه زیارت دوی خلک نه ورپرېږدي، او اکثره زموږ خلک هم سره ګډ وډ خلک دي، د زیارتو سره نورې کیسې کوي، نو دوی دلته سړی نه ورپرېږدي. خو الحمدلله موږ ته داسې موقع پیدا سو، موږ ورلو غیر قانوني طریقه باندې ورلو، د قانون خلاف ورزي مو وکړه خو ورلو، ځکه هلته دیوالونه د دیوال یې پراګرځولي. تقریبا درې قبرونه دي یا څلور د کوچني کوچني قبرونه دي. په دې کې یو قبر د صحیح نه معلومیږي چې کوم یو د ابن عباس رضی الله عنه قبر دی، خو د ده او د ده د کورنۍ قبرونه دي.